لکه ته چې کله سوات نه پېښور ته راغلی نو 10 کالو عمر دی اوس تقریبا دا 20 کالو پورې پېښور کې دا وخت څنګه تیر کو کیا یہ آپ کو کسی فلمی سین کی کہانی نہیں لگتی؟ رونا بھی بہت آیا تو میں نے کہا میرے ماں باپ زندہ ہوتے کاش یہ بھی خوش ہوتی وہ بھی خوش ہو جاتے. میں اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جھوٹ ہو گیا تو آپ بالکل مجھے پھانسی دے سکتے ہیں. اس وقت کیا تاثرات تھے جب آپ کی یہ بہن گم گئی تھی؟ اس کے جو ہے نا یہ ناک پہ نشان ہے اور یہ اس سائڈ پہ میرے بھی ہے. یہ سواتیان شینوار یو شویوس یو شو دا خبره ده پکې صحیح په خوخه خو دې نه شي واده ها خوخه دی واده نو په خوخه چې د مور او پلار پاغه وګنه خوخه نور خو ناکامونو. پھر میرا باپ نے اس کے ساتھ نکاح کیے. اب الحمدللہ ہم ان کے بچے اب ان کے دواؤں سے جو ہے نا ہم رنگ تاج ہے. دلته بیا ته چا سره وې څنګه لکه وخت څنګه تیر کو دا تقریبا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین ذرا تصور کریں کہ 60 سال قبل ایک خاتون اپنے خاندان سے بچھڑ جاتی ہے لیکن آج وہ خاتون اپنے گھر والوں کو مل گئی ہے. کیا یہ آپ کو کسی فلمی سین کی کہانی نہیں لگتی؟ بالکل لگتی ہوگی لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ خاتون 60 سال کہاں تھی؟ اس نے 60 سال کہاں گزارے؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم اس خاتون سے بھی بات کریں گے, اس کے بھائی اور بچوں سے بھی ملیں گے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین والی سوات کی حکومت میں لاپتہ ہونے والی 10 سالہ بچی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے لیکن اس کی عمر اس وقت ابھی تقریباً 70 سال ہے. ان سے پوچھیں گے یہ کیسے لاپتہ ہوئی تھی, پشاور کیسے پہنچی, پھر یہاں پر اپنے ورثہ سے کیسے ملی. تروري لاول خو ډېر مبارک شه ولې چې ته د 10 کالو وي چې کور نه بېدرکه شوې وې دا څه کیسه وه څنګه بېدرکه شوې د ولڅ خپله همداسې نه وه بس ښځه وراتله او بس دغه یې راته وکړه منګی زما د بمبې نه لرې کړه سره روان شوم زما خو ورور مور مه کارېږي مه ځه وایي چې نه ودرېږه اوس بېرته واپسۍ کې راځو لکه که نه خو چې دلته نیمۍ لارې پورې راغلو بس بیا پوه نه شوم کوم دسمال یې رابوي که څه خبره پوه نه بیا نه یم پوه شوې زه ورباندې هغه ښځه ستاسو رشته داره وه؟ رشته داره خو نه وه د ورور ته معلومات خو لکه داسې بتله راتله نو تا ته یې څه ویل چې چېرته ځو پېښور ته ځو؟ ما ته ویل چې نه پېښور هم نه وي ورته ویل دلته نږدې چېرته شی دی بستره ده لوښي لرګي مه دي راوړي څه نشه مشه یې درکړی بیا وروسته بیا داسې چې کله ته هوش کې راغلې نو پېښور پېښور ته پېښور وه دلته بیا ته چا سره وې څنګه لکه وخت څنګه تېر کو دا تقریبا بیا یو سړی هغه کړی و که نه کړی و بل کابله یې کړی د ښځې بس هغې کره بیا و هغه سړی هم دې ښځې وویشته خو هغې کره و هغې بیا دغه سړی کړی د پلار بیا کړی ته بیا دلته چا سره وې دومره موده د پېښور کې؟ هغه خو د همغې میره وه که نه میره یې وه میره د هغه کې همدلته پېښور کې میره وه کور یې و ور یې و بل سړی و ګلاب نومېده بس د همغو کره ته به هم هغې کره وې؟ ګلاب کره وه بیا ستا واده څنګه وشو چا سره دې واده وشو؟ بس بیا داسې ونه نصیبه قسمت خبره وکړه واده په خوښه خو دې نه شي واده په خوښه دې واده نو په خوښه خو چې د مور او پلار په هغه وګنه خوښه نور خو ناکام و نو نور به مې څه کړي وای نو نور شکر الحمدلله بچي مې داسې بچي الله راکړي تاسې ټول سره الله کامیاب کړه صحیح ده خو بس زړه مې دردېدلی و بس زړه مې صبر و خو الله پاک اوس په دې تېره کې راته راکړه نو مور او پلار ورته یادېدل؟ نو خو دې یادېدل ټولې نامې وې راته ټول هغه خورینه ورورونه ورور بل ورور دومره موده کې چې دې زوی لکه موږ چې خبرې وکړې چې دا به موږ سوات ته بوتله خپل کور چې ستا کور کوم ځای کې نو هغه ټایم لکه ذهن کې به ټول راته معلومه ورته ومې ویل ملته چنارونه و دلته هغه څلور ګوټیز دی هغه و د جومات ځمکې هغه مې ورته وښوده که نه لاړم جومات مې راته معلومه هغې له لاړو ورته کېناست ډېر خلک وو بیا مې هغه تره مو نور مو ماماګان مو ټول بس دغه خبرې وې ورکې لاړې بیا سره دا ورور هم میلاو شو او بیا راسره دا ورور اوسه کې میلاو شو دا د بل برکت و صحیح ده رشید لکه رشید ستا به شاندار چا سره ناسته پاڅه وه که نه هغه سړی ډېر ښه سړی د هغې سړي مور او زما مور سره ډېرې لبې کړې وې نو بس هغې سړي چې بس ما وپېژندله دا پلانکي ورېره ده د پلانکي خور ده
نو دا کور والا هلته تللی وه، بس هغې پي جي صاحب ورته ویلي چې دا خو ستاسې خور میلاو شوې ده، ولې ورک یاستئ؟ دوی ورته یې لمبر راکوئ، نه هغه دا راولېږه بیا به ورته ورکړم، بیا دا ولېږه نو لمبر یې وله ورکړم. اوس خو لکه رور هم سره ملاو شو، هلته خپل کور هم دې ملاو شو، خوشحاله یې؟ بس تاسې ټولو سره د الله خوشحالي را نو خوشحالي زه هم غواړم په خیر نه. خوشحالي څنګه نه ده، دا ورو دا 4-5 شپې ما ایسار کړی دی. دومره موده لکه بس خفه به وي، مور او پلار به هم لکه یادېدل، ورونه خویندې درته یادېدل؟ ولې نه یادېدلې، ټولې خوارځې وي، ورورونه ورورې وي، ټولې وي. هلته خو مې لکه دا بابي خو نه وه، خو لکه دا ورور مې نو دا مې چې کچه عمر کې پوه خو نه و. دا دې څنګه وپېژندو لکه چې دا زما ورور دی؟ بس دا خو نه غلطېږي، نو خپله وینه غلطېږي، دا خو ماغه که که نه. زما ورور خو معلوم دا وي د خبرو نه د ښې بدې نه، لکه وراره ماته وایي چې مورې تا لکه خبرې بدلې کړي دي، نو مالې چې چېرته اوسې په مزدم دماغو شي، د شینوارو ناسته پاڅه مې کړې ده. ته خو شینوارې نه یې؟ نه 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 اوس خو شینوارې شوې. نه 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 شینوارې خو ښه خلک دي که نه؟ نو ښه خلک دي، د ښه خلک هغه خو نه دي، خو داسې ته یم چې بس زما خو دي دغه سواتیان ورونه به دي. نو لکه د سواتیانو شینوارې یو شوی اوس؟ یو شو، دا خبره ده پکې صحیح ده. ته سوات نه راغلی وې نو سواتۍ خو شینوارې شوې. بس شینواري هم شو، سواتي هم شو، صحیح ده. هغه ښځې د سره ډېر زیاتې نه وکړې چې چا راته ښتولې وې؟ هغې ښځې لکه ما نه خو بله یې راوستلې وه که نه، بلې سره یې دا کار کړی و، هغې هم داسې نو هغه هم بس دلته کې وخت بیا غریبه مړه شوه، لکانې اوس هم شته، لکانې شته د ډېر کار دغه و، دا ماشومان یې تختول که نه، څه به یې کول؟ کار مې دا د ښځې کار و که نه، د ښځې کار و، د سړي مو لکه ته چې کله سوات نه پېښور ته راغلی نو 10 کاله عمر دی، اوس تقریبا د هغه 20 کالو پورې پېښور کې دا وخت څنګه تېر کړو؟ بس الله پاک فضل و رحم و کریم و دا بل چای بچی نه چې دا پیدا دوی سره مړه لګېدلې، تاسې ټوله خوشحالي وه. نو بس څه کوې، نو دغه بچیو زما ډېره داسې لوبو له ښکته پورته زما وکړو، زما یې منلې، د چا یې نه ده منلې. ما سره به ور وکړو که دا و که هغه سعودي کې دی که بل و که بل و، ټول لکه ما سره په جړا باندې و که نه، لکه ټول عمر د په سوات کې تېر کړی دی دا هوټلو کې. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس اماں کی گفتگو سنی، اس کا پشتوں میں یہی کہنا تھا کہ اس کی 10 سال عمر تھی اور ان کے قریبی رشتہ دار تھی جو اسے بہانے سے پشاور لے کر آئی اور پھر یہاں پر اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہاں پر جو ان کے شوہر تھے انہوں نے اسے یہاں پر لیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کی، اور اب ماشاءاللہ سے اس کے جوان بچے بھی ہیں، ایک سعودی عرب میں، ایک پشاور میں کاروبار کر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس خاتون کا بھائی موجود ہے، ان سے بات کریں گے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی ہمشیرہ مل گئی. اس وقت کیا تاثرات تھے جب آپ کی یہ بہن گم گئی تھی؟ بہت نہ مرنے کے تھے نہ زندے تھے، گھومتے تھے ہر علاقے میں اپنی بہن کو مطلب ڈھونڈنے کے لیے، نہیں ملی. والد کو میں نے سوات چھوڑ دیا اور بہن کو رحیم یار میں چھوڑ دیا. میں نے کہا تم پہچانتے ہو، تم یہاں بیٹھو، میں گھومتا ہوں. میں اس کے پیچھے ہر علاقہ دیکھا ہے، ابھی تک پتہ نہیں لگا. ابھی 2-3 دن ہو گئے ہم کو پتہ لگا ہے. کسی کے بھائی تھا زبیر، اس نے جو ہے نا نمبر اس سے لیا اس کے بیٹے سے. اس نے جو ہے نا بہت کوشش کی ہے، کوشش نہ صحیح رہی. اس نے جو ہے نا اپنا ہمارے ساتھ رابطہ کیا. اس کو میں نے کہا بھائی میں تو اس کا بھائی ہوں، اور یہ کہاں ہے میری سبیہ بہن کہاں ہے؟ کہتا ہے جی یہاں ہی ہے، تم آ جاؤ. کہتا ہے شادی ہے تم آ جاؤ شادی میں. میں نے کہا شادی نہیں، تم شادی ریٹرن کرو، ہم بعد میں آئیں گے، اپنی بہن سے ملیں گے. تو بہت فکر کی اور بہت غم کی باتیں تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا. میں اپنے فیملی سے ایک رہ گیا ہوں، اور میں نے کہا ایک تو اللہ صحیح ہے، یہ اب یہ میرے کو بہن مل گئی ہے، سمجھو میری زندگی اللہ اچھی کرے اور اس کی بھی اللہ عمر دے اور زندگی اچھی کرے. آپ نے تو اس کو بچپن میں دیکھا تھا، چھوٹی سی تھی ایک تصویر میں نے دیکھی ہے. ابھی چونکہ آپ بھی عمر کے اس پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے عمر رسیدہ ہیں، آپ کی ہمشیرہ بھی عمر رسیدہ. پہچان کیسے ہوئی آپ کو؟ پہچان اس کی جو ہے نا یہ ناک پہ نشان ہے، اور یہ اس سائڈ پہ میرے بھی ہے، یہ دیکھو اس کی بھی ہے. تو اپنی بہن کو نہیں پہچانتا، تو میں نے پہچان لیا، اور میں نے رونا بھی بہت آیا. تو میں نے کہا میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش یہ بھی خوش ہوتی، وہ بھی خوش ہو جاتے.
یہ تو میرے سے پہلے گئی ہے، ماں کے باپ کے قبر پہ بھی گھوم کے آئی ہے، دعا بھی مانگی ہے، اور میں جو ہوں نا، میں تو اس کی فکر میں تھا، میں نے کہ اللہ کرے جو میرا ساتھی مل جائے کوئی۔ آپ کی کوئی بچپن کی کوئی یادیں آپس میں آپ لوگوں نے شیئر کی ہیں جو بچپن میں کھیلتے تھے اور کچھ باتیں کرتے؟ کیوں نہیں، یہ تو بچی تھی ہمارے سے چھوٹی تھی ہمارے گھر میں، بس مسجد میں جاتے تھی، سبق پڑھتے تھی۔ ہاں، یہ ایسے ظالم نے یہ کام کیا نا، ہماری دشمنی بھی کسی سے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ دشمنی کی ہے، اس کی بھی زندگی تباہ کی اور میرا خاندان ختم ہو گیا۔ جی ناظرین، آپ نے اس بھائی کی گفتگو سنی۔ مین کردار رشید خان کا تھا، جس نے اپنی ماموں اور دیگر جو ننیال ہے ان کا سراغ لگایا۔ ان سے بات کریں گے۔ رشید خان، کہاں کہاں آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ کیسے آپ نے اپنا ننیال کو ڈھونڈا؟ سر، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں تشریف لے کر آئے، میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں۔ میں تو سر 30 سالوں سے تقریباً سوات آتا جاتا ہوں، لیکن کوئی آتا پتہ ہمیں نہیں ملا۔ بہت پیسے ہم نے تباہ برباد کیے، بہت ماں کے لیے بہت کچھ کیے، لیکن یہ ہے کہ آخر کا دوران میں نے ایک درخواست لے کر گیا ہائی کورٹ سے، ڈی پی او سوات کا نام سے۔ میں وہاں کا سوات کا جتنے بھی ادارے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ وہاں پہ میں گیا تو ڈی پی او صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیے، تو وہ درخواست کرتے کرتے ہم لوگ یہاں پہنچ آئے کہ ماما بھی مل گیا، چاچے بھی مل گیا۔ ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمارا ماں کو خوشی ملے نا، کیونکہ ماں باپ بہن بھائی کچھ ایسی رشتہ ہے نا کہ اس کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ماما ابھی آئے ہوئے اور اپنے بہن کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو بہت خوشی کا اظہار بھی ہے، اور غم اس کا ہے کہ اس کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جھوٹ ہو گیا تو آپ بالکل مجھے پھانسی دے سکتے ہیں۔ آپ پہ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، ادارے سوال یا نشانہ پیدا کرتے ہیں۔ کون سے ادارے؟ ادارے ہمارے پشاور کے سوات کے جو ادارے ہیں، ادارے تو بہت سے ہیں نا، خاص طور نادرا ہو گیا، اسی طرح وغیرہ وغیرہ نا۔ کیا انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ ان کا ماموں وغیرہ سب ہم گئے تھے سوات امان کوٹ میں، ہم لوگوں نے ان کا اشناتی کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ ان لوگوں نے بنا کسی وجہ سے بلاک کیے، کیونکہ یہ میرا مائع، یہ سوات کا رہنے والے، اس کو ہم آج بھیجیں گے، اس کو ہم عمرہ بھیجیں گے، لیکن یہاں پہ انصاف نہیں ہے۔ اگر انصاف ہے تو آپ کے میک کی خاطر ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں اداروں کو کہ اس کو انصاف دیا جائے۔ آپ کس قسم کا انصاف مانگ رہے ہیں؟ انصاف یہ مانگتا ہے نا کہ ابھی تو ان کے بچی بھی ہے، شناختی کارڈ نہیں بنا، ان کا اشناتی کارڈ بنے، لیکن اداروں نے بلاک کیے ہوئے۔ بلاک اس وجہ سے کیے ہوئے کہ بھئی ان کا اپنا ماں بہن بھائی، لیکن سارا خاندان تو نہیں مر سکتے، سوال ہے نا۔ لیکن ابھی شکر ہے اس کا اصل بھائی مل گیا، ابھی ہم انشاءاللہ ہم جائیں گے، امید ہے کہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم جائیں گے سوات، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اچھا، تھوڑا یہ بتائیں، تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں۔ تقریباً 1965-66 کے دوران آپ کی والدہ گم ہو کر پشاور آئی تھی۔ کیا تھا واقعہ، کیا تھا؟ آپ کی والدہ نے کچھ بتایا تھا؟ اغوا ہوئی تھی، لاپتہ ہوئی تھی؟ پھر یہاں پر آپ کے والد کو کیسے ملی؟ شادی کیسے ہوئی؟ یہ اصل میں سر جب سوات سے اغوا ہوئے ہے نا، یہ تو ایک ماں ہے نا، یہ اگر زندہ بھی ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اس کو تو چند باتیں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا عمر بہت پریشانی میں گزرے۔ سوات سے اغوا ہوا تھا، گھر سے باہر نکلا تھا پانی کے لیے، ایک عورت تھا کہ وہ ہمارا ماما لوگوں کا رشتہ دار تھا، اس نے وہاں سے اغوا کیا تھا۔ پتہ نہیں ہے اس ٹائم اس نے ناک پہ کیا وہ چیز دیے، لیکن ماں مجھے کہتا تھا کہ میں جب ہوش میں آیا تھا تو مردان تھا۔ مردان کے بعد مجھے لایا گیا پشاور شہر گلاب خانہ میں، وہاں پہ ہم تھے۔ بعد میں وہ لوگ بھی پریشان تھے، اس کو مارنے لگیا تھا، ان کو مار رہا تھا جان بوجھ کے، قتل کرنا قتل کرنا تھا نا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بن رہا تھا۔
ऊपर से पता नहीं है मेरा अबू कान से आया था, उसने बोला भाई इसको क्यों कत्ल करवाते हो? कहते इसको हम कत्ल करवाते हैं, ये वो है। तो मेरा अबू ने बोला कि देखे बच्ची है, अच्छा बच्ची है, इनको कत्ल न करे, आप लोगों का जो डिमांड है मुझे बता दे, मैं आपको साथ दूँगा। उसने बोला अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आपको देंगे, लेकिन चंद पैसों के खातर। तो मेरा अबू ने बोला पैसे तो चलो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे साथ घर में जाए, मैं आप लोगों को वहाँ पैसे, उधर आप लोगों को पैसे दे दूँगी, ये मेरे हवाले करो। तो मेरा अबू ने घर जाके उन लोगों को पैसे दे के, चंद पैसे, वो मेरा अबू को भी मालूम है और माँ को भी मालूम है, चंद पैसे दिया, इसको आज़ाद करवाया। फिर मेरा अबू ने इसको छोटा बड़ा कर दिया। फिर मेरा नानी ने बोला कि इसको छोटा बड़ा किया और इसके ऊपर किसी को तो हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये बाहर का औरत है, इसका माँ बाप नहीं है, ख़ानदान नहीं है, तो ये तो हम किसी को दे भी नहीं सकते। फिर मेरा बाप ने इसके साथ निकाह किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके बच्चे, अब इनके दवाओं से जो है ना हम रंग ताज है। नाजरीन, यकीनन ये ना सिर्फ एक जज्बाती बल्कि नाकाबिल फरामोश लम्हा है, क्योंकि ये खातून जब अपने वर्सा से बिछड़ रही थी तो इसकी उम्र महज 10 साल थी। आज इस खातून की उम्र 70 साल के करीब है। अब इस दुनिया में ना तो इसके वालिदैन ज़िंदा है, ना दीगर बहन भाई हैं, बल्कि सिर्फ एक भाई और बच्चे ही इसके वर्सा हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।